اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زو ډاکټر جوهر علي کارډیالوجي ډپارټمنټ سید ګروپ اف ټیچینګ هاسپټل مینګور اسوات کې از هاوس آفیسر کار کوم. زما د نی ویډیو صرف یو دوه مقاصد دي. اولنی مقصد دا دی چې د کرونا وایرس په باره کې څومره کوېسچنې زمانه کیږي یا خلک کوي، تاسو ته به انشاءالله د هر یو کوېسچن جواب نن میلاو شي. دویم مقصد اویرنس پیدا کول دی، بری خلکو کې آگاهی پیدا کول دی. دریم مقصد په د کرونا دا ویډیو بلک شارټ کټ انشاءالله نیکسټ یو دوه ویډیو به راځي چې په هغې کې به مکمل ډیټیلي د ایجوکیشنل پرپس دپاره نو هغه به انشاءالله زه زیات تر زره شیر کړم. اول به مونږ د کرونا وایرس په باره کې لږ انټروډکشن وکړو، تعارف وکړو چې کرونا وایرس زموږ سره پورا یو فیملی ده. کرونا وایرسز دي ډېر زیات وایرس دي چې تقریبا تر اوسه پورې زموږ سره 20 کرونا وایرس په دې فیملی کې چې دی هغه دریافت شوي دي. د ټول نه اولنی کرونا وایرس چې دی هغه زموږ سره په 1937 کې په مرغو کې دریافت شو. د دې 20 کرونا وایرسو کې زموږ سره 9 وایرس داسې دي چې هغه په انسانانو باندې افیکټ کوي، هغه انسانان افیکټ کوي. په دې 9 وایرسو کې 4 وایرس داسې دي چې هغه عام کامن فلو لګی، عام نزله زکام لګی او دغه انسان ډیر زر خکېږي. د ټول نه اولنی کرونا وایرس چې په انسانانو کې دریافت شو هغه په 1960 کې دریافت شو. د دې نه علاوه 3 وایرس داسې دریافت شوي دي چې هغه انتهایی زیات خطرناک وو. په هغې کې د ټولو نه اول سارس د هغې کرونا وایرس نوم و چې هغې ته به سیویر اکیوټ ریسپایریټري سینډروم وی. هغه په 2002 کې دریافت شو هم په چاینا کې ګواندونګ سیټي کې. او دویم چې هغې ته به یې مرس وی په میډل ایسټ ریسپایریټري سینډروم به کاس کوو. هغه په میډل ایسټ ایریا کې په سعودي عرب کې او په قطر د زیږونو کې دریافت شو چې هغې نه هم ډېر زیات خلک مړه. دریم کرونا وایرس چې اوس ریسنټلی زموږ سره دریافت شو په ووهان سیټي کې 2019 دسمبر کې، او دا 11 مارچ 2020 کې WHO کوم ورلډ هیلث ارګنایزیشن هغو ډیکلیر کو چې دا پینډیمیک وبایي مرض دی. نو کرونا وایرس کم چې دا نوی دریافت شوی دی ته مونږ کووډ-19 هم وایو، دې ته مونږ سارس کرونا وایرس 2 هم وایو، دې ته نیو وایرس هم ویل کېږي او ووهان وایرس هم ویل کېږي. نو دا زموږ سره نوی وایرس دی چې دا یو نوی قسم په د کرونا فیملی کې زموږ سره پیدا شوی دی. دویم کامن کوېسچن چې خلک زمانه کوي چې ټرانسمیشن آیا دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه کېږي. نو د دې ټرانسمیشن زموږ سره په 2 طریقو کېږي، انتهایی اسانه سمپل، ریسپایریټري ډراپلیټس او کانټیکټ باندې. ریسپایریټري ډراپلیټس مطلب دا دی چې دا که انسان ټوخیږي یا پرنجي کوي نو کم دا اوبه چې د خولې نه ځي د هغې په ذریعه باندې دا انسان ته خورېږي. او دویم چې کله انسان یو بل انسان ټچ کوي نو تقریبا 3 فوټ فاصله باندې به دا پکار چې د انسان نه لري. اوس دویمه خبره دا ده چې آیا دا وایرس پاتې کېدی شي ژوند دی؟ یس. په هوا کې دا وایرس زموږ سره تقریبا 3 غنټې چې دا په وایرس کې سروایو کېږي، ژوندی پیدا کېږي. کم کارډبورډ چې ګتې متې یا د دروازه وغیره چې تقریبا به دې کې زموږ سره 24 اور 1 ډے د یوې ورځې پورې دا وایرس چې دا ژوندی پاتې کېدی شي. زموږ سره چې څومره پلاستیک دي یا سټیل وغیره دي دا تقریبا زموږ سره 72 غنټې یعنی 3 ډیز پورې دا وایرس چې دی دا پاتې کېدی شي. اوس چې څومره خلک افیکټ وي یا متاثر وي او هغه کم ځای ټچ کوي او بل انسان نازي نو هغه ته به دا وایرس چې دی دا لګي. اوس بعض نه خلک دا وایي چې دا د ځناور نه راغلي وو. نو 3 ځناور داسې دي چې په هغې باندې ریسرچ لګیا دی، چمګادړ، بیټ او پینګولین، تاسو به په خپل وګورئ. او بل یو دغه د کوویډ زموږ سره بل یو ځناور دی چې هغه د دې ریزروایر دی چې د دې وجې نه هغه موږ ته راغلی و. تھرډ کوېسچن چې خلک کوي چې انکیوبیشن پیریډ څه ته ویلی کېږي؟ انکیوبیشن پیریډ دې ته ویلی کېږي چې دا وایرس کله یو انسان ته ورننوځي او په هغه کې اولنی علامت ظاهر شي، دې دورانیې ته موږ انکیوبیشن پیریډ وایو. نو که ایوریج مونږ واخلو نو 5 ورځ چې کوم د وایرس نو په 5 ورځ باندې به تاسو کې علامت ظاهریږي. خو دې کې ډیفرنسز راځي تقریبا د 4 ورځو نه والا یا د 2 ورځو نه والا د 14 ورځو پورې د 2 هفتو په منځ کې دا یو انکیوبیشن پیریډ د دې وایرس دی چې تا د چانس شته چې 2 ورځې پس 15 ورځې پس 10 ورځې پس 14 ورځې پتا کې یو علامات ظاهر کېږي. نو 2 نه والا 14 ورځې پورې د انکیوبیشن پیریډ دی. بل کامن کوېسچن چې خلک کوي چې سیمټمز چې د دې علامات څه دي.
نو علامات په موږ انتهایی په سمپل طریقه باندې موږ درې دغه کې تقسیم کو. اولنی ډېر زیات کامن سمپټمز زموږ سره عام دي، کوم چې ان کامن دي. دریم زموږ سره چې دی هغه ډېر زیات سیویر شدید علامات چې دی زموږ سره. په کامن کې د ټول نه اولنی خبره فیور، تاسو ته به تبه وي. دویم خبره به زموږ سره ډرای کف وي، وچ ټوخی به وي. دریم خبر به زموږ سره فټیګ وي، وجود کې به ستړوالی وي، وجود کې دردوالی یا دغه نه صرف ستړوالی به وي، تکاوټ به وي. فورت نمبر په څلورم نمبر باندې زموږ سره شارټنس اف بریت، مطلب په ساه اخیستو کې به تکلیف وي. 88% زموږ سره تبه، 67% زموږ سره وچ ټوخی، 38% زموږ سره ستړوالی، 18% زموږ سره شارټنس اف بریت. د دې علاماتو نه علاوه په نور خلکو کې هر چا کې مختلف وي. تاسو سره ان کامن سمپټمز هم دي چې په هغې کې زموږ سره مسلز پین دی یا جاینټ پین دی. ستاسو وجود، تاسو غوښه یا ستاسو کوم جاینټ چې دي هغه به دردونه کوي. دویم سور تروټ، مرۍ خرابېدل پکې دي. هیډیک، سر درد پکې دی. چیلز چې کله انسان باندې تبه راشي او رپیږي هغه پکې دي. نازیا او ومیټینګ زموږ سره یا به تا ته زړی شيږي یا به ته الټی کې، دا هم ډېر خلکو ته لګېدی شي. ډایریا، انسان خېټه خرابېدل پکې موږ سره دي. او نیزل کانجیشن چې زموږ سره انسان پوز هم بندېدی شي. دا زموږ سره یو ان کامن سمپټم دی چې دا مختلف خلکو کې کېدی شي. د دې نه علاوه زموږ سره ډېر زیات سیویر سمپټم دي چې هغه انتهایی زیات خطرناک دي او شدید دي. په بعض نه خلکو کې پاسبلیټي شته. های ګریډ فیور، ستا به ډېر زیاته تبه وي چې موږ ته په پښتو کې توده تبه وایو. دویم خبره باندې چې کف اف بلډ، چې کله ته ټوخېږې نو ستا د خولې نه به تو لکه وینه تویې، نو دا یو انتهایی خطرناک یو علامت په دې کې دی. بل چې کله تو ځان د وینې ټیسټ وکړې نو کومه سپینې وینې چې دي د هغې هغه لیول چې دي هغه به ستا په وینې کې کم وي، نو ډبلیو سی ډیکریز چې دي دا هم یو بله خبره پکې ده. دریمه خبره دا ده که چېرې فرض که ستا په کډني باندې په ګردو باندې اټیک وکړي نو کډني فیل کېدی شي، ستا لنګس پیپړې فیل کېدی شي، ستا زړه فیل کېدی شي او ستا لیور جګر کم اینچ ورته وایي نو دا فیل کېدو هم چانسز په دې وایرس کې شته. دا د دې چې دي زموږ سره کامن علامات دي. د دې نه علاوه د دې وایرس پریونشن به مونږ څنګه کوو؟ د ټول نه امپورټنټ او اهمه خبره په خپل کور کې په هر ځای کې هینډ واشنګ، خپل لاسونه انځل. کله چې ټایلټ ته ځئ، واشروم ته ځئ یا واپس د هغې نه راوځئ، د روټۍ نه مخکې د هغې نه بعد لاس انځل دي. یا خپله پوزه پاکول، یا د ماشومانو پوزه پاکول، یا د هغو خوله پاکول، یا د هغو سترګې پاکول، یا خپله په دې کې به تو لاسونه یې نه مخکې یا د نه بعد کینځئ. لاسونه به مونږ په صابون باندې انځو، صفایي به کوو. یا به مونږ سینیټایزر استعمالو، خو هغه سینیټایزر چې په هغې کې الکوهل 60% په هغې کې الکوهل وي، عام سینیټایزر نه چې په هغې کې زموږ سره الکوهل وي. د دې نه علاوه تقریبا مونږ به لکه د 20 سیکنډه پورې چې نو دا لاس انځل مونږ له پکار دي. سیکنډ خبره باندې ماسک باندې ډېر کنټرول خبر روان ده. څوک چې دا بچاو کوي، څوک چې دا بچاو نه کوي، خو ماسک انتهایی زیات ضروري دی. د هغې وجه ده سپیشلی هغه انسان دپاره چې هغه ته نزله زکام وي یا هغه انفیکټ وي یا هغه باندې وایرس اټیک کړی دپاره ماسک لګول ډېر زیات ضروري دي. دویم خبره چې کله مونږ یو کراوډ ته ځو، مونږ یو ګڼې ته ځو، که هغه مسجد ته ځو، که هغه چېرته بل ځای ته ځو، کوم ګڼې په هغې کې ماسک لګول انتهایی زیات ضروري دي. دریمه خبر دا ده که یو انسان بیمار وي او د هغه کیر، د هغه خیال مونږ ساتو نو مونږ له ماسک لګول ضروري دي. ولې؟ کله چې ته پرنجي کې کومره دا والیوم چې دی د جراثیمو د دا کمی. بله خبره دا ده چې یو ډسټنس، یو اویرنس پوي چې ته به خپلې خولې له خپلې پوز له خپل سترګو له به تو لاس نشي وړلی، تا ته به الرډي پته وي چې ماسک اچولی دی. چې ماسک ته اچولی نو تا کې به لږ اګاهي اویرنس چې دا ماسک ما ولې اچولی. نو دې خبرو دپاره دا ماسک لګول ډېر ضروري دي. تھرډ پوینټ زموږ سره سوشل ډسټنس، مونږ به د خلکو نه فاصله ساتو. 3 فوټه فاصله چې ده نو دا WHO هیلث ارګنایزیشن کوم چې هغه چې 3 فوټ نه 6 فوټو پورې لکه تاسو د خپل یو بل نه دا فاصله ساتئ. بله خبر دا ده چې کله چې مونږ کفینګ کوو یا سنیزینګ کوو یا مونږ ټوخی کوو یا پرنجې کوو نو پکار دا ده چې مونږ د خپل لستوڼې کم ټیشوز یا کم رومال چې مونږ خپله پاک وپوس کړو یا ځان ته ونیسو نو پکار ده چې هغه مونږ ډسبین ته وغورځو یا مونږ وسوځو. که ډسبین ته یې غورځوو نو ماشومان چانس شته چې هغه راواخلي او هغې مسلې ډېر ښه خبرداره چې دا مونږ وسوځو. دویمه څلورمه امپورټنټ خبره زموږ سره دا ده چې ایوایډ ټریولینګ، سفر کول یا یو ګیدرینګ ته یا ګڼې ته تلل نو دا مونږ له چې پکار چې دا مونږ ډېر زیات کم کو.
او چې کله مونږ لاس نه وینځلې زمونږ لاس ګنده وي نو سترګې پوزه غوږونه لاس وړلل دا مونږ چې دی نه قلار شو چې دا یو پوره چانسز دی. او 7 نمبر پوینټ دا دی چې ډرینکینګ انف واټر مونږ له ډېر زیات اوبه څښل چې دی هغه پکار دی. او اخرنۍ خبره چې څومره خلک زموږ سره سموکران دي سیګرټ میګرټس کې هغوی له پکار دی چې سموکینګ کم کړي ځان له. بل یو کوېسچن چې ډېر زیات خلک تپوس کوي چې آیا کم خلک په خطره کې دی. نو زموږ سره چې کم ریپورټ دغه شوی دی چې ماشومان دي مشران دي کم چې د 60 ایرز نه 90 کال نه اخوا اباف ایر دی هغوی په ډینجر زون کې دي. د دې نه علاوه پریګننټ وومن کم زنانه چې د ماشومان بیماریان دي هغو زموږ سره په ډینجر زون کې دي. د دې نه علاوه چې په هغه کې نور ادر کورماربیډیز نور بیماریان وي مثال کې طور پر هغه ته د زړه بیماریان وي هغه ته شوګر وي هغه ته هایپرټینشن وي بلډ پریشر وي مطلب او کینسر. دا خلک چې دي دا زموږ سره په ډینجر زون کې دي. نو دې خلکو له پکار چې دی په خپل کور کې دی پاتې شي او بهر ته موږ سره نه وځي. اوسه پورې پاکستان کې څومره کیسونه راغلي دي 23 مارچ پورې نو څومره چې نیوز اپډیټ راځي ان شاء الله به تاسو سره زه شیر کوم. 23 مارچ پورې زموږ سره تقریبا 784 کیسونه دا ریپورټ شوي دي چې په هغې کې 6 کسان چې دي هغه ریکور شوي ښه شوي دي 15 کسان چې د هغو ډیت شوی دی. نو ان شاء الله په وخت سره به ان شاء الله چې کله زه نیکسټ یو 2 ویډیوز په دې به نور جوړم په هغې به ډیټیل خبر کوو. امید دی چې تاسو به ان شاء الله تاسو ته به لږ د دې په باره کې څه معلومات میلاو شوي. که بیا ستاسو څه کوېسچن وي ما تاسو خپل پرسنل میسیج هم کولی شئ او فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په هر چیز باندې تاسو زما سره رابطه کولی شئ او ان شاء الله ټایم بای ټایم به زه تاسو ټول چې دی به دې خبر باندې اپډیټ کوم د کرونا وایرس په باره کې. او بل یو ښکلې خبره چې زموږ سره ملاکنډ ډیویژن کې لا تر اوسه پورې کیس چې دی نو هغه زموږ سره لا کنفرم شوی نه دی. موږ سره سیدو کې پیشنټ داخلیږي او هغه نارمل وي نیګیټیو ټیسټ وي نو هغه موږ واپس لیږو. کله چې هم کیس راغی ان شاء الله تاسو ټول به د هغې نه خبر شئ. والسلام.